څوک چې علم زده کوي او د اسلام او د دین مسائل زده کوي، استاد او شاګرد دواړه به د شلو خبرو خیال ساتي. یو خبره دا چې کتاب به په خاورو نږدي، د کتاب احترام به کوي. دویم نمبر دا چې کله چاراندام مات کی اودس مات کی فوراً به اودس کوي، یا به لاس وینځي نو بیا به کتاب رالی کېنه. دریم نمبر دی با دنیا کې ادنا زندگی خوښای، داسې نه چې زماره دومره گاڑی او داسې جامې دي، گزاره حال زندگی چې پاغي باندې وخت تیری. سلورم نمبر دا چې د زنانو سره برابر ډیر نه ساتي، زنانه بیا سړی د کار وباسي. پینځم نمبر دا د ضرورت نه سیوا خوراک بنه کوي او ضرورت موافق خوراک بکوي. شپږم نمبر دا چې خلکو سره به اختلاف کمی، څومره چې د خلکو په تعلق کې کمی راولي نو دومره به کامیابي. اووم نمبر دا چې کم سیس کې ثواب نه وي هغې باندې به ځان مصروف کوي نه، وخت به ځان له نه ضایع کوي. اتم نمبر دا چې د اسلام او د دین درس به همیشه کوي. نهم نمبر دا خپل منځونو کې دوستانو په میز کې به د اسلام او د دین د مسائلو تذکره کوي. لسم نمبر دا که چا سره جګړه رااله او اختلاف راغی نو هغې کې به نرمي کوي او سختی به نه کوي. بعضې ملګری داسې ښیي خو چې چا سره جګړه او اختلاف راشي نو ته به وایې شرمخ دی، بیا خپل ټول اخلاق بدل کړي، داسې نه ده پکار. یو لسم نمبر دا چې د خپل استاد د حقوقو خیال بساتی. دولسم نمبر دا که استاد سهو شو نو د خپل استاد د سهو اقتدا به نه کوي. استاد انسان دی، خطا کیږي، سهو کیږي. دیارلسم نمبر دا د استاد حق به مخکې کوي د مور او پلار په حق او په ټولو مسلمانانو. د استاد حق چې څوک چاته د دین او د اسلام مسائل ښایي، د حق د مور او د پلار نه او د ټولو مسلمانانو نه اوچت دی. څوارلسم نمبر دا چې چا ورته سبق وښود د هغه مخکې به عاجزي کوي، داغه په مقابله کې به سخت خبرې او د تکبر خبرې نه کوي. پنځلسم نمبر دا چې هغه به رسوا کوي نه. شپاړسم نمبر دا چې هیڅوک به پاغه باندې غوره کوي نه، وایي به چې وروره دا زما استاد دی او دا بل ټیک ته زما حقدار دی، خو زه استاد باندې څوک غوره کوم نه. اتلسم نمبر دا استاد چې چاته مسائل خی نو خپل اهل بګوري، نا اهل خلقو تبا دین او اسلام نه خی. نلسم نمبر دا که اهل ورته ملو شه داغه نه به مسائل نه پټای. او شلم نمبر دا که غیر اهل ته مسائل خود، یو سړی د مسلو اهل نه دی او د ورته خود نو د ظلم کو زیاته کو الله به سزا ورکړي. دا پاک دین دی او درون دین دی، دیل بخپل اهل ګور نو هغوی ته